چې یو مذهب ته دعوت ورکوي دا د ګمراهۍ دعوت دی. څوک چې شیخ پرستی ته دعوت ورکوي دا د ګمراهۍ دعوت دی. څوک چې سیاست ته دعوت ورکوي دا کټاس ګمراه دی، پکا ګمراه دی، پکا. څوک چې تنظیم ته دعوت ورکوي، څوک چې یو ګروپ ته دعوت ورکوي، دا ټول د ګمراهۍ د بېدینۍ دعوتونه دي. لکه تاسو ګورئ نن سبا دا د ګمراهۍ دعوتونه اوټونو دپاره تصویر هم دا ګمراهان شیر کړي. پښتنو پسې راځوړن کلی یواله زمونږ تلی له اوټ ورکوي او زمونږ بیټ له اوټ ورکوي او زمونږ کرسۍ له کرسۍ والا هم پکې وسراله، کرسۍ غواړي، زمونږ کرسۍ له وی اوټ ورکوي او زمونږ صاحب ولاړ او دومره شوپه ګیرې ولاړ او ځان ته اهل حدیث هم وایي او ولاړ څه ته دي کوپر ته جمهوریت ته د غویي نه شو د غواړي د غویي نه اسلام راولي او لا بعضې به ځان ته اسلامي وایي، جماعت زمونږ اسلامي دی، کفري جماعت ته اسلامي وایي. دا زمونږ د خلکو حال دی. پیغمبر خلکو پرېښی دی، لیډر، تنظیم، سیاست، مذهب دې ته دعوتونه شروع دي.